لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچا لول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړی چې مولا کور ته تللی ویل چې دا چرګ کم زیو ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختی وزه خولو لدی وړي ویل زه مړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ مړ اچرګ ول خودره ګنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې چیچی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږدي چې ګیره د سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوسې که پرېږدي نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خوري زمزم حج وی راځه خورئیه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خورئیه ډېرې بدې چارې مې وکړي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده بلاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئیو نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته ویل چې خورئیه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خورئیه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه وی ماما والله که زه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خلپ خوله یې ورچولې خوړی چې سات تیر دی چرګ را پاسولی چې خورئیه پاس ستا د څوکۍ نمبر دی
وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتل